ګران اوریدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل د شورا له مراسمو کوو. ولسمشر غني مرستیالانو یې د سنا مجلس رئیس او یو شمېر نورو لوړ پوړو حکومتي چارواکو د کابل په دشت برچې کې په بقیت العظم جومات کې د شورا په مناسبت جوړو شویو مراسمو کې ګډون وکړ. ولسمشر غني سره پاتې کیږو. ولسمشر غني کابل ښار کې د برچې سلبستریز روغتون څخه لیدنه وکړه. ارګ وایي ولسمشر غني د برچې سلبستریز ملي روغتون د ډاکټرانو خدمتونه وستایل او په ټینګار وویل چې د هېواد ټول روغتونونه به د درملو او بشري منابعو له اړخه بشپړ اکمال شي. امرالله صالح د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د دښمن د ټولو هڅو سره هیڅوک ونه توانېدل چې د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ واټن رامنځته کړي. هغه دا خبره د شیعه مذهب او مذهبي مراسمو کې وکړه. حامد کرزی پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي هیڅ حکومتي تشکیل کې برخه نه اخلي. په تازه اعلامیه کې چې د مصالحې د عالي شورا د جوړېدو په اړه یې خپره کړې، حامد کرزي ویلي په هیڅ حکومتي تشکیل کې برخه نه اخلي. کریم خلیلي وایي طالبان پخوا لا خبرو ته تیار وو، خو په هغه وخت کې ولسمشر غني چمتووالی نه لاره. حمدالله محب د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د لنډمهالې ادارې جوړېدو په تړاو خپرو شویو اوازو په اړه وایي چې د اوسني نظام د دوام لپاره څو غوراوی تر لاس لاندې دی او که نړیوال ملاتړي د اوسني نظام ملاتړ ونه کړي، حکومت د نظام پر مخ بیولو توان لري او نوي ملاتړي به پیدا کړي. محب لنډمهاله اداره د هېواد په ګټه نه بولي او ټینګار کوي چې هر ډول لنډمهاله اداره به په هېواد کې د کړکېټ سبب وګرځي. طالبانو د ګردیز ظلمت هغه سړک په بمونو الوزولی چې همدا تېره میاشتې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. ځایي مسؤلین وایي تېره شپه طالبانو د دغه سړک په ډېرو برخو کې ماینونه ځای پر ځای کړي او ورته یې چاودنه ورکړې. برېټانیا افغانستان کې د خپلو 5 پوځیانو ژغورونکي سپي ته مډال ورکړی. دا سپی کونو نومیږي او په افغانستان کې د القاعده پر وړاندې په شپنیو عملیاتو کې د 5 برټانیوي سرتېرو ژوند ژغورلی و. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویو بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.